عزیزانو دا تیر مضمون چې ما د فرعون د دور حکومت ستاسو په مخ کې شروع کړی او بیا مې د فرعون د زندګۍ ټوله سټوري ستاسو په مخ کې بیان کړې وه چې دی په ابتدا کې څه او بیا د زمانې هوا دې نه څه شی جوړ کړ او بیا د دعوه د څه بیا د 400 کاله بادشاہ او په 400 کاله بادشاہي کې د په سر کې نو خوښي او 400 کاله د خدای دعوه کړې نو ما دا ټکي ستاسو مخ کې عرض کړو چې کوم شی چې کمال ته ورسي نو هغه سره بیا زوال لازم د خدای عادت په دې کائنات کې په دې باندې جاری ده چې کوم شی کمال ته ورسي نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي عزیزانو دا د فرعون کمال غریب و مالدارم شو بادشاہم شو خدای امزان تاوی دنیا ورته سجدے مکڑے دا کمال اوس تو ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومه طریقې په دې سړی پوهیږي د زوال اسباب په داسې طریقه سړی ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د ته پته هم نه لګي کور کې اور ورته ولګي او د ته پته هم نه لګي او هغه د کور د اور نه د خاتمه وشي او د تباهي وشي او د ته پته هم نه لګي دیو جن هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستاسو طاقت مقابله وکړي او داسې طاقت شته نه چې تاسو کرونی سي او تانه اخلاص داسې لته چې د خدای نیولې به د خدای نه اخلاص کی داسې طاقت په دې کائنات کې نشته عزیزانو موسی علیہ السلام پیدا شو او بیا د فرعون په غیږ کې لوی او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پرې خو بل ملک تلا هغه ملک ته چې دې کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دو لونر ای بگڑے او چیلے سرولے کوئی تا بچرالی گڑو چیلو لبے او بور کولی پا کوئی او دا سے بوکوا چاب سلویخ تو کسو رئیستا موسیٰ علیہ السلام چه ورغی اگا پا یواز ازان اگا بوکرم اجینکای لار پلار تیوی چه دا سی او نوجوانا لکو په یوازې ځان یې ابوبکر وستا ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ په پیغمبري شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ په پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا ابوبکر وستا ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري د یو پیغمبر قوت دی د سلويختو پهلوانانو عمرې عزیزانو بیا سلویخ اغا پالوانان لکه د دنیا سلویخ پالوانان بیا د جنت یو پالوان دا برابر
نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوئ نو د یو پیغمبر قوت د 400 سړو عمر په دې ملک کې داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغې دا به وایي چې پیغمبر ته د ډېرو ښځو اجازت څنګه خدای پاک ورکړی دی او مونږ ته د 4 نه زیات نشته مونږ ته 4 ښځې جایز دي او پیغمبرانو ته 10 او 14 او سلسل جایز نو پیغمبرانو ته که د قوت په اعتبار وی نو یو پیغمبر ته 1400 ښځې روا وي 1400 خو هلته خیال د قوای شهوانی نو پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغین وي او دې ښځو ته به د خدای دین رسول هلته د قوای شهواني خیال نو کینې یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار تا ته 4 ښځې روا دي نو ته خو 4 پوره کا که بیا 5مې ضرورت پېښ شو بیا به تا دپاره څه خبره جوړېږي د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي تاسو دا جومات کې چې ناستې په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته ووایي 4 کولی شئ یوه نشئ ټینګولی لکه ناګویا ناس پچي یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر الله ته پته وه الله ته پته وه چې ته د یو نه د 2 قابل هم نه تا هم 4 روا دي خو شرط ور سره لګولی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا نو فواحدة کدا یره دی چې تب عدل نشي کولی انصاف به نشي کولی پارشي کې به مساوات پارشي که پارشي کې د مساوات نشو کولی نو الله وی فواحدة بیا به یوه کې بیا به دویمه هم تاسو پوه شئ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ 2 3 4 لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا که تاسو یریدئ چې عدل به ونه کړئ نو فواحد بیا به یوه ډېرې ښځو فطرت درته معلوم رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور ته لاړ هغې ونه د شاتو شربت نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې دی راشي نو ورته به ووایي چې مونږ له خو ستا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي په دې چل به دله زورونه ورکو چې د بلې بیبي کره ته ولې تللی چې دی راغی ورته اجدو منک ریح المغافیر مونږ خو تا نه د مغافیر بوی بیا مونږ حضور علیہ السلام فرمایل چې ما هم مغافیر نه دي څکلي او نه مې خوړلي دي ما خو د شاتو شربت ویزا په ما د حرامي چې دا شی به زه بیا نه ښځو د لاسه قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك الله چې کوم شی حلال کړی و نه په ځان حرام نه خدای باندې صدا خو دې ښځو طبیعت ښځو فطرت دا حضرت عائشہ کور کې پروت دی او نیمه شپه کې پاتې جنت البقیع مقبره ته لاړو 3 ځله دعا وکړه 3 ځله ادیره ته لاړو دعا وکړه او 3 ځله دعا وکړه اوس بعد خلق پاکستان دی هر بلا پکې شته دوا دلته کوا ملته مکوا فلانه دعا هر وخت کوا 24 घंटे دا خلا
په جړا لرا خدای ته واز لرا او خدای ته سوالونه کوه خدای ته زاری کوه هر وخت دعا یو وخت په 24 घंटों کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني شریعت پکې منع کړي یو وخت او کچاوي دې سټ نه نشته او د مرغۍ غوندې چې دا سټا و پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې مطرح دعا وکړه پیغمبر کده جهاد په میدان کې ولاړ دي دعا کوي بدر کې ولاړ دي دا د هر په شکال میاشتا د روزې میاشتا روزه نیولې دا جنگم کوي او دعا چې پروردګار کته واړي چې د زمکه د پاسا تا نامه اغستو والا پاتې نشینو دادري سودیان لسکسان ټول شهیدان کا او کدزمکه د پاس خپل نامه اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکا د بدر میدان اوس میاش دوکیږي چې ما ولیدو هغه زمي ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو عزیزانو یو لیش بوټه پکې نشتا سورې نشتا کانی شګي ډیر چاپیر غرونا او دار په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یو کجوره په 2 کسه خوړلې دا روزه یې دعا لاکه دعا به ستاسو زما غوندې دعا به کوله تمام ده داسې دعا ده محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینوالی به په دې لاسونو کې ښکاره دومره تاسو داسې دعا چېرې کړې ده پیغمبر تاسو خدای ته حاجت نشته کامونیان مو دي هغه خدای په قهر اخلي که مونږ یو لاده خدای په قهر اخلي حاجت پیغمبر حاجت د ټول کائنات غم په سر داسې ده زما عزیزانو دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبره ته ادیره ته چلار شي تیرې همت راغی چې تر څوم دعا ورته نه ها دا مکه چې چرته چونه کړې زه وګورې او الا بابا ته به کې او ته به راکې دا شیطانت مکو باباګان چاله څور کولې نشي محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی ولې خبره پوهېږئ ورکول د باباګانو کار نه باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج ستا دعا پادیرې ورغې محتاج دي دې ته چې ته پې دعا وکړې علما لیکي چې یو آیات کرسي چا پادیره کې وویله نو 40 ورځې د هغه هدیرې نه عذاب وکړ هغه مقبره 40 ورځې عذاب نه یو آیات کرسي دي چې پکې ووایه نو په هدیرې ورغې څه قرآن پکې ووایه نو هغې نه ډېره فایده اوس چې بل ته خیر ورسې خو الله هغه خیر ستا جوړوي خیال م راغی نو هغه د پنجابیانو کار مه کوئ چې چرګ زیارت ته وایي چې بابا کوکر گھل کے پتر دے کوکر گھل کے پتر دے چرګ مې راوړی دی او زه یې راکړه د دې په بدل برامن مامن او لوڼې وڼې دا ورکول د خدای کار دی دا د بني ادمو کار نه دی دا د زیارتونو کار دی خو طبیعه خبره ده چې زمونږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک کوسېږي چې صاحب هغه ورځ یې ډولچي غاړې ته اچولي او ګلونه په غاړه کې اچولي په دې سړک روان و غړس دی غړس دی څه چل دی د بابا ډولی روان پټه پړانده شي او پټه په غبرګو کښېنئ باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت دی که ډولۍ په ژوند کې ځان له جوړه کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې به ګرځي
او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورننه ایستی شي. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره، هغه وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست. ژمې او سخته یخني وه، سخته یخني وه، نو دوی اور ته ګرمېده. چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې دا د مرګ نه وروسته به په قبر کې اور خو وي نو ځکه چې یخني ده ډېره، چې فتح خانه وروره چې وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست ګرمېږي. بس دا اور به هلته وي. او دا هغه بېوقوف قوم دی، بدبخت کمبخت، چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی، د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی، دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لفنګانې کوي نو یو شپه یې د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته وروسته په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتکي، وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو او ما باندې خنډاګان ورسره وي. د هغه د بدبخت دې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد، د هغه بې پدره قوم دی. د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلومه. خدای خبر چې دا د خطکي اګونه پیدا دي که دا څه بلا قوم بلکل د سړي دامن نه دي او نه په خبره خار نه یو ډالۍ راځي اغنجي ځان سره پیدا کړي نومې په شپه چې پیدا شي هغه هم اغنجي دی. او اغنجي کوم صاحب چې د پیغمبر یو ټیډي پیسه نشانم نه هغه ته سید ویلم ناروا او حرام. او سید صاحب دین تو ساڈا تو سا قدر نہ پائی، حسن حسین تو ساڈے دادے ساڑی قدر منائی. شکل تمو گو رہی پا غوگونو کی بید سروزر و مندرائی چولی. پیغمبر ویلی دی در سری تا سروزر استعمالو حرام دی، نکی ویلی دی حرام دی دی بید سرو مندرائی پا غارا کیا جاب دومرا غادغا چولے جمکه غون دومره اوږده به او دا تاو ما غوندې خرچ دي که نه سید دی اگر غټ دی چې دغه په چرسو به سترګې سرې راوځي کوچه سید دی سترګو ته یې وګوره ټکي دا زمونږ خلقو ایمانونه دي، دا زمونږ خلقو نو زمونږ دې کرتوتونو ته چې ګورې په مونږ به عذابونه نه نازلېږي، په مونږ به قهر نه نازلېږي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو، رسول رسول نه ګڼو، قرآن قرآن نه ګڼو، مذهب مذهب نه ګڼو، هېڅ نه پوهېږو. خو که یو خر راپاڅېدو او مونږ ته یې ووایي چې دا شی مذهب دی مونږ هغې ته یو قچر راپاڅېدی چې دا شی دی مونږ هغې ته نو مونږ به تباه کېږو نه، غر کېږو به نه. نن سهار را سره یو لګیا وی ټکسونه ډېر ولګېده مالما خو یو شعر د جمعې مونځ ته راځئ که نه یو مالما خو ویل چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته، ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته، خبر دا وی چې د حال تر دا بهتر وی. ډاکټر یې نه بدلېدو تا ته خدای ته بیماری ده دې نه توبه وباسه نو جوړېږي، د دې نه خو الله که توبه وباسي نه خدای دې نور هم دا مرض زیات نو عیار ته وایي ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان ته، خبردار وی چې د حال تر دا بدتر وی. دې نه نور غرق شي زیات مونږ کې دې نه زیات زمونږ حال وګوره ټکسونه زوین تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وګورئ. د هغه ورځې انتظار وکړه، د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې نه نږدې ورځې ټکس به در باندې د هغه ورځې انتظار.
دا ټول زموږ اعمال د ټیکس په شکل، د وی سی آر په شکل، د ټي په شکل مونږه د بټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی و دلته چراغ ټي سټیشن افتتاح نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یې ورځې تاسو ته کوم. نو مونږ ورپسې چې خدای دې تباه کړه ته خو ملا یې بیړه دې غړ کړه کور دې د میردین جومات ته خو ملا یې ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم. مونږ چغې جوړې چې چغې جوړې کې اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې 15 کروڑ روپۍ لګېدي. 18 نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې د یو ملا زوی و هلکانو سره په ښکار ووتو چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو ګیدړي وویشتو د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته ویل چې هلکه څه هوسۍ موسۍ پیدا نه شوه ګیدړ دې وي دا خو مردار دی. ویل څوک وایي چې مردار دی؟ د ملا زوی دی ما وکړه مفتیان تاسو ځان نه جوړ زه وایم چې حلال اره ډېره خطره چې راله پلار ته یې وایي چې نیا جي ګیدړ حلال دی؟ هغې وایي چې نه مردار دی. کون رکھنے کے गिदड़ حلال ہے؟ مردار دے تو کچھ حلال ہے. کسی نور جمال آنکھنے کے गिदड़ حلال ہے. استاذوی نور جمال ہوئی کہ حلال ہے. اچھا نور جمال آنکھنے ٹھہرو پھر میں کتاب سے رکھوں اور ایک چیز کتاب ہو کتاب میں آغاز کرے اٹول لکاندار سے ورتلان دینا دوست کتاب لاس کی نیولے دے اور توئی کہ سنو بھائی سنو کتاب دا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. نور جمال کی شرط ہی التا گدڑان گدڑان تو حلال دی. دیکھو گورے یہ صدر پاکستان لیکن تین اسٹیشن افتتاح کیا وہ مبارک اب یہ بالکل روائی دعوے کر سنیما گانی بالکل روائی ځکه چې پاغې باندې 15 روپۍ ټیکټ دی نو 15 کې 2 د حکومت ټیکس دی. یادم راغی 15 روپۍ د بایسکوپ ټیکټ دی نو 2 کې د حکومت ټیکس دی نو چې بله ټیکس ورکوي نو سنیما هم روان دا وی سی آر ځکه حرام دی دوی ورپسې لږ ګرځي راګرځي چې دوی له پې ټیکس نه دی ورکړی. تو اوس په باره کې وی سی آر والا او په دې کسټم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسټم ټیکس پې ورکړي بیا وی سی آر هم روان دې خبره پوهېږي. دغه شریعت چې دا دوی کوم چغې وهي شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي دا دی را روان دی او هغه دی راغی اسلام او نظریه او پلانې او پلانې دا مونږ خو د اسلام نم بار یو او نظریې نم بار یو نظریه پاکستان نم مونږ بار یو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو شرمېدلی اسلام پکې نه غواړو نو مونږ د هر څه نه بار کړي. نمازیزانو دوی له چې پکې څه ورکړې بیا روان دا هغه ملا کار دی درته مې کیسه کړې وه 3 طلاق یې ښځې له ورکړه 3 طلاقه او استاد له 3 ورځې سهار دا په ننبۍ کې پخې روغنی دا یې راوړه په 4مه ورځ ورته وایي چې داسې ښځې ته مې په غوسه کې وم او بس په ځان پوه نه شوم 1 2 3 مې ورته وایي ښه وی بس یو 2 ورځې نور هم زه راته کړه مطلب یې دا چې دا روغنی به خوړې را خوړې ورته چې داسې چل دی
गल नु गोल मगोल रखी और किसी ने क्या नहीं है मुल्ला बड़े जालिम है और तेजा राती जाके तो अपनी रन कमी के तने मनु कबूल की तो है ना वो जहां न तौर से मैंने भी तनु कबूल की तो है बस निकाब मुशी और नूर मुजानो न वे जब भी जिगर मुल्ला ने मुल्ला को मैंने पूछा आगे हुई थी वे जो बड़ा जालिम मुल्ला है उस दिन नजदीक में जानी और तबाह कर छोड़ दिया ते मनु कदी कदी आया कर जो गल होए तो मैं उन्हें गोल मोल करके तेरे वास्ते सफाई कर नाजीजा मां मेरे चोला गोल मोल था ख्याल जरा है जे दुई खुशहाली अगार से दियार आवाज और कि दुई खपाई और सहारा इलाका के थानेदार ने इजाजत वाला डमा गड़ावा खैर कतानेदार ने दी इजाजत नहीं आस्ते गडमानी से करो ख्वाब हलाल और हराम ब खुदा और रसूल पलाल हलाल और हराम ब कुरान और हदीस को उस हलाल और हराम बेइंतजामिया इलाज की दी इजाजत वाला हलाल इजाजत के लिए आस्ते हराम तो ये खबर पूरी गई जमात जानो दे तरफ ना खुदा तवक्को मकवी के दस निजाम बपता तुराशी के साथ इस्लाम दा तरफ तक खूब मगोर जकत दा खलक भी नहर और नहर सड़े छिदे अगर खपली खीती पगम की भी अगर सर दबल शी गम कवि जो सड़े हो गए लोगी सरा तो बल्द खीती गम नहीं सेवा खपली खीती दा गरीबान नहर दी नु दुई जान लखेक ने दकीगी दुई मुल्क और कौम से कौम ला सोच पकार दे छे दा मुंह पत्थर बलो बलो सरी मुंह तक सोच पकार मुंह तक अपनी जिंदगी जोड़ो असबाब इख्तियारों पकार जमा रोजादा उगत तकरीरना पकारम नदी से गुजरता होगा ख्वाश पच समझ सोच कवा सला पैदा है और जकोम जमाद जुन गरज सदे जमाद बचो दे जुन गरज सदे जमाद आकोर के कुदरत मा करा करे दे कोर गरज सदे दादी मशरकड़े वाले पदे टोल असबाब बांधे सोच कवई फिक्र कवई या असबाब इख्तियार हुई द कोरना द दोस्तानुना दयानुना महलेना लाखे उसका सोबोई जमुंग जुमात में दा जुमात पे चाकी के साथ सुनास मेरे दिली मुझ देख के हाफिज वलार दे कुरान खत्म जमा जोए दे तखपली तरावी की अदल तराजी दे हाफिज पसी तो रकातों की तिलावत ले गया रहते हुए वे यौ सब की नींद पाए सोल खलक होता सो आए दे महले खलक के पचा के दा जुमात और सोच पकी वो गजीगी नमुंगा साहबा दगा कुरान वर्पसी बिया को कब्रुनुम हुई और दगा कुरान वर्पसी पकोर के पखतमुनुम दी जुमात दा हाफिजान जिसका कुरान में दूसरी जल्दी भी होती है वो तक है ना जी दा हाफिज बिया कोर तबूजी जरा तो जब पसेला दरी सिपारे हुआ है कि देव बकरे सात पता जाड़ी मान हुआ है कि पदे कुरान को दिन बकरे आखिर जुमरा हो खुदा अक्ल दर करे दा कुरान बताते हुए जो मुला खुला के दाना हो खेला परुम तो अलार परो जो के द पकीला के दे दर पसे नीमा के अंत कुरान और दो तनशोद रे दे उस्तमा दब से कफारत को तक खबर था क़यामत चलेगी क्या लगा रखलासी बदे कुरान बदा कौम रखलासी द खत्म पशपबे शैतानत लटुल जुमा डकी उलैली और तेली और शीरीनी लाला अला कुरान दादा मालगा के दम का
الا صاحب دا چینی ته دم کا والا دا پلانې ته دم کا په دمونو ممونو نه کیږي تور خړم یو صاحب په دمونو نه کیږي په ژوند راشي د قران ته ودرېږي د خدای په قهر خدای د خدای تبا کړی خدای خر کړی خدای شرمولی نور بم شرمای په ژوند ورته ودرېږي د خدای کلام واوري خدای کلام زکای د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی ډېرې بمبای دا خدای فرعون غوندې لعین رونیو دا قصه به مخکې راځي ان شاء الله فرعون غوندې چې رونیو بیا چې خلاصولی نه شو هغه فرعون چې ټول سلطنت به سجدې ورته لګولې او خدای ورته وی او بوله حکم وکړو په اوبو یې رونیو هغه فرعون بیا چې خلاصولی نه شو یو ځل د خدای رونیسي په خدای مې دې قسمي چې نه دې بیا مور خلاص کي نه دې بیا پلار خلاص کي نه دې بیا زوی خلاص کي نه دې رور خلاص کي نه دې دوست خلاص کي نه دې علاقه دغسې هر جومات کې چې ګورئ لومبی دوه درې شپې ګرمه ګرمۍ وه او صاحب اوس خلک تښتي دا پتلي مرزان چې دا د بټیاری زامن دا د بټیاری زامن قرآن نه تښتي تراو نه تښتي منځونو نه تښتي دا قوم او خاورت لا بعضې پکې راشي مولانا صاحب تاسو ته نه وایي دا وګوره سال سال دی دا ټیپر نه دی ډېر ښه کار دی چیني به ډېر ښه کار ته دې ځان ته هم وګوره دا خو الله دی عذاب داسې ښکاره نه وځي چې را روان یو د ګولې غوندې ستا دا مازده والوځئ عذاب کله صاحبه د مجسټریټ په شکل کې عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کې عذاب کله صاحبه د کچرو په شکل کې عذاب کله د ټیکس په شکل کې که نه دي دا شکلونه دي مختلف د عذابونو او ستا د اعمالو شامت دی مختلف شکل کې بعضې وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه یې ډېر چې د بلې ګناه ده او دا نن درته مونږ از خپلو کې وایو دا وایو چې دا حکومت یاره ظلم قسم مې دې په خدای که دا لرې او د ده په ځای بل هغه د موږي والا رانغی نو زما نه دا ګیره که څو پورې د دې قوم حال کوم قوم چې خپل حال په خپله نه یې بدل کړی د بره نه نه بدل لاندې نه به خپل حال بدلی نو هله به دې حال بدلي بره نه نه بدل په دې 35 کاله کې خو تاسو ووایئ چې موږ وایي چې دا لږ دغې نه مې چې هله کلمې وویو فلانې کې فلانې کې فلانې کې کلمې لاندې تاسو سال ګرچې کلمې لاندې چې د څومره اسلام او ملا او شرمولو دومره ما خیال دی چې په دې 35 کاله کې چا نه دا یو نن لندن ته روان دی که پروردګار یې په تورې بلامات کي د سود د زکات پیسې په دې مولیانو په دې جوماتونو کې ګرځولې دا مولیان دی چې شرمول خیالم راغی زما عزیزانو دا څه زمونږ اعمال دي څه نظام د ملک داسې دی کېږي به څه د خدای یاد ما خو هېڅ شی دماغ کې نه راځي چې کېږي به دې خلقو ته وګورئ روجت هر ماښام وګوره هر سړی د خپل حیثیت نه اوچت روان نه تا چې څه وخت دی هغه کوه واوره یخې اوبه شربت دې نه بغیر الله هېڅوک هم نه پرېږدي هر سړي سره دا روح فلانه شربت دی دا فلانه شربت دی دا سکواشونه دي دا جوسونه دي دا اچارونه دي دا د صدر پلی دي دا صاحب شامي کباب دي دا فلانه دي سورې خاورې وخورې دا خو جهنم دی چاره بلا ورواچې سار کې غول جوړ شي
کار دې سده ظالمه خو روټۍ ده او شربت ته وخوره او راشه د شپې 3 سپارې 4 سپارې قرآن ته ودرېږه قرآن واورا شپه په دې تېره کا سهار لرا پاسه روحاني تسکین ودرکړي روحاني او چې شپه دې په سپاشونو او په شامي کبابونو شپه تېره کړي او سهار را پاسې د خدای په قهر باقی والله که روحاني تسکین چې دی د خدای په ذکر کې دی او د خدای په یاد نن هغه جماعت ته څوک نه دي چې کوم کې قرآن حافظ ولا هغه جماعت ته زمونږ جماعت ته مالک کې خلق یاره جی ګرمي ده بالکل نه نه ګرمي بیگا میں کتا لنڈ تراو والام سے با تو سلور پیندو سفنو کے یونین پاتے لنڈ والا مطلب دی جماعت کے تحفظ والا مطلب آگا ملا لٹائی کہ امریکنے انجنی پشل ملٹو کیا کرنا ہے 10 دیکھتے ہیں نہیں تو لفظ سوک کوئی گل دا قوم یا دا خلق دیکھتے نازے اجانت آئے د نفس دوکه ده چې تا اوس پکې برازیل چې مړي شي سره زیارت دی او ختم دی او سلیقتي ده او جوړه ده او مسواک دی او ګمنځ دی او تسبیح دي او رومال کې دي تړلي او زلار شم او مال راکې یا چېرته اغنجي بوځي اغنجي بوځي او صاحب د مړي جوړه والا ورکړي برې شي دا مړی برې شي چې د مړي د سپي بچی دغه جګه به برې شي چې په دې مړی هم بخلی کوئی شي خبره په دې د مړو اغنجانو مغنجانو باندې دا مړي بخلی کېږي نه په ژوند قرآن ته او قانون ته راشي بله خبره په دې پاکستان کې تاسو ټول د پاکستان قانون منلی دی که نه خبره کوئ منلی دی ځکه چې پاکستان کې اوسېږي نو پاکستاني قانون به منې مارشل لا به هم منې او تعزیرات به هم منې او څومره وخت چې ما پاکستاني قانون منلی دی په دې خالي منلو دی بدی پریدی چې د قانون خلاف ورزۍ کتابانه پرچا چاک پریدی چې ته یو جرم سره عمل کې او 302 پرچا در باندې چاک او تا عدالت کې چې ما خو دا قانون منل او منلې نه بعد کومه پرچا ولې پرې کړې نو عدالت وایي چې بچي خالص په منلو کېږي نه قانون مطلب دا دی چې د قانون په پکړ کې بزان نه راولې او نه په ذات کې کذت کې رالی نو یوازې په منلو باندې خلاص ٹھیک ده قرآن مونږ منلی دی الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون الله وی احسب الناس ایا خلق دا ګمان کوي ان یترکوا چې دوی به خلاص ان یقولوا آمنا خالی په دې خبره چې ما ایمان راوړی دی او نور کار به د ایمان نه کوي نو قرآن ما منلی او په ذات کې راغلی او زندګي دې ټوله د قرآن په خلاف کې وه نو خالي بنل چې دي دا به په قیامت او په قبر کې تا خلاصوي عزیزانو د فرعون بیان او انشاءالله بلې جمعې تشریح واخر دعوانا